دې دیدن ما تر خپل کوره حیران نه راولي اوس دې دیدن ما ته خپل کوره حیران نه راولي اوس به هم سترګې توروي خو ارمان نه راولي ستا په کتاب او ستا په خدای باندې مې شک شي مولا ستا په کتاب او ستا په خدای باندې مې شک شي مولا که دغه شته نو تا کې ولې ایمان نه راولي راتلونکی جنګ د خدای را جوړ کړي د وطن په ناموس راتلونکی جنګ د خدای را جوړ کړي د وطن په ناموس راتلونکی جنګ د خدای په کور او د ایران نه راولي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی یو د اکوړه خټک سیمه راسره ډېر تکړه شاعر یو ځوان فکر او زلمی شاعر غفور شباب صاحب راسره د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه دی نو ډېر وخت مو نه خلم راځي چې په پروګرام کې په شریکه غفور شباب صاحب ته هرکلی ووایو غفور شباب صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تاسو ته هم د زړه د کومې ډېر زیات هرکلی او ډېره زیاته مینه وایم چې زموږ د علاقې ته رالی او خپل د وخت نه مو لږ غونتې وخت موږ ته هم راویستلو ښاد و آباد اوسئ ډېره زیاته مننه غفور شباب صاحب چې دومره تاسو هم دومره مصروفه ژوند وخت راویستو نو ډېره زیاته مننه غفور شباب صاحب په پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو ملګري به هم دغه تمه لري نو بلکل ټول نړومبې خو راسره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېره به ښه بلکل ولې نه د غزل مطلب دا وایي چې ارشاد نغمه سکونډولې شوې ده سندره مروره نغمه سکونډولې شوې ده سندره مروره راځئ رضا کول غواړي په نره مروره او دا 100 کروړه اولس به کفاره څنګه ادا کړي دا 100 کروړه اولس به کفاره څنګه ادا کړي بیګا چې اوده شوې ده نهره مروره مننه د دې وطن د جبر د نظام زیری راوړو د دې وطن د جبر د نظام زیری راوړو د کور په تار مې کېنسته کوتره مروره مننه زما وطن کې هره سپیره ناسته په محل کې زما وطن کې هره سپیره ناسته په محل کې زما وطن کې هره بختوره مروره او مننه د زړه کور مې میرات شو هره ناوې ترېنه لاړه د زړه کور مې میرات شو هره ناوې ترېنه لاړه یوه اوښکه مې راغله ملغلره مروره مننه په ډېره معمولي غوندې کیسه رانه خفه شوه په ډېره معمولي غوندې کیسه رانه خفه شوه سلګو کې لاړله تروره مروره او مننه پښتون در کې هم هغسې پردی دی لاروی دی پښتون در کې هم هغسې پردی دی لاروی دی راغاړې اوزه بس که پېښوره مروره او سپینګیری بابا جاړي د جونګړې په انګړ کې سپینګیری بابا جاړي د جونګړې په انګړ کې ناویا ته لورې راغله مروره مننه او جامې که زما نه وې ما د بل د کور نه راوړې جامې که زما نه وې ما د بل د کور نه راوړې ایثار یې اوس په څه وجه اختره مروره او مننه قربان یې شم د خولې نه چې نن خپل شباب ته وایي قربان یې شم د خولې نه چې نن خپل شباب ته وایي مړون زمانه تاو که د زړه سره مروره ډېر اعلی غفور شباب صاحب ډېره زیاته مننه په پروګرام کې به در نړومبۍ پوښتنه دا وکړو چې د خپل شاعرۍ د شعر لیک مو کله نه شروع کړی اصل کې زما د شاعرۍ سره د مخکې نه ډېر زیات شوق و خو چې شعر به مې واورېدو شاعري د شاعرانو محفلونو ته خو نه تلمه خو چېرته په د چا د خولې به مې واورېدو د فیسبوک خو اوس نوې دنیا د راغلې ده مخکې چې کوم دی داسې د چا د خولې نه مې شعر ډېر زیات اثر یې ما باندې کولو ډېر زیات خوند به مې ترې اخیستو خو په شعر لیکلو باندې بلکل نه پوهېدم بیا د 2019 کال نه ما شعر لیکل شروع کړل خو هغه داسې ډېر زیات کمزوری و د هغې نه پس د استاد سره یو د استادانو استاد د شاعرانو شاعر امام منظر صاحب سره زما ملاقات وشو د هغه لاسنیونه مو کړه الحمدلله ډېر څه مو ترې زده کړل
او نن دا تاسو ته مخامخ په دې ځای باندې یو. ډیره ښه ده. غفور شباب صاحب په پښتو ادب کې خو ډیر زیات صنفونه دي، نو تاسو کم صنف ډیر زیات لیکلی دی؟ ما زیات کار مې غزل کې کړی دی او نظم مې هم لیکلی دی، خو غزل سره مې ډېره زیاته مینه ده، ډېر خوند راکوي. نظم کې مې هم کار کړی او غزل کې مې هم ډېر کار کړی دی. ډیره زیاته ښه ده. غفور شباب صاحب ورسره به درنه نورې پوښتنې هم کوو چې کومې رایادېږي، خو ورسره به درنه دا خوندور شعرونه هم ریکارډ کوو، ملګري به هم دغه تمه لري. نو بالکل غزل اړخ ته به راشو، خپل یو غزل لا سره بل هم شریک کړو. مننه. غزل مطلب ده چې ارشاد. کفر نه راوتې وه تا بیا کفر ته وویسته. کفر نه راوتې کفر نه راوتې وه تا بیا کفر ته وویسته، اومې خندل تا راته خندا کفر ته وویسته. واه ډېر مننه. چا چې د ظلمو سره سنګر ته ملا تړلې وه، چا چې د ظلمو سره سنګر ته ملا تړلې وه، هغه ملالۍ خپلې حیا کفر ته وویسته. او زه کافر کېدی شم خو پښتو ته کفر مه وایه. زه کافر کېدی شم خو پښتو ته کفر مه وایه، تا خو مې دا ټوله پښتونخوا کفر ته وویسته. او شکر دی اوس مینه جنتي شوه شک پرې مه کوئ. شکر دی اوس مینه جنتي شوه شک پرې مه کوئ، شکر دی د کلي یو ملا کفر ته وویسته. او مینه که ګناه ده نو د خدای باره کیسه وایې. مینه که ګناه ده نو د خدای باره کیسه وایې، مینه دې زما په څه ګناه کفر ته وویسته. مننه. وایي مینه که ګناه ده نو د خدای باره کیسه وایې، مینه دې زما په څه ګناه کفر ته وویسته. او بیا یې اننګو ته جهنم جهنم مه کوه، بیا یې اننګو ته جهنم جهنم مه کوه، دا خو دې قسم دی چې رڼا کفر ته وویسته. مننه جی. وایي تا مې ابتدا د محبت کافره کړې ده، تا مې ابتدا د محبت کافره کړې ده، ما دې په جنون کې انتها کفر ته وویسته. او مننه. هسې مو یو بل ته په بڼو بڼو کې وکتل، هسې مو یو بل ته په بڼو بڼو کې وکتل، ای شباب خلکو مې دا غلا کفر ته وویسته. ډېر اعلی. غفور شباب صاحب ډېره زیاته مننه. په پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړو چې د خپل ژوند نه څومره مطمئن یې؟ ژوند نه هر سړی مطمئن دی، خو زه به هم مطمئن ورته وایم. الحمدلله ژوند ښه روان دی، خو دا دنیا که تاسو سوچ وکئ د ارمان په بنیاد باندې جوړه شوې ده. د مسلمان دپاره د انسان دپاره بیا د امتحان دپاره د دنیا جوړه شوې ده. نو د هر سړي چې څومره هم د ژوند نه مطمئن وي، خو بیا هم ارمانونه یې په زړه پاتې کیږي. نو ارمانونه د هر سړي وي، د هر سړي په زړه باندې ارمان شته دی، خو بس ما بیا هم درته ووایي چې بس مطمئن یې وګڼه. غفور شباب صاحب دا پوښتنه به درنه هم وکړو چې په رومانۍ شاعرۍ راته لږه رڼا واچوه. روماني شاعري نن سبا د دور زه چې د نوې کل ګورم، نوې شاعران ګورم، د رومان طرف ته ډېر زیات زور کوي، ډېر زیات کوشش کوي د هغې طرف ته ځي. زه د دې خلاف نه یم، د رومان بالکل خلاف نه یم. پکار دی د جانان نه بغیر، د دې نه بغیر چې کوم دی شاعري نه کیږي، خو پکار دی څنګه چې ننګیال صاحب یا منظر صاحب خبره کوي چې دا وخت د شونډو نه دی، د سترګو نه دی، د زلفو نه دی، د خندا نه دی. نو دا ظلم، دا جبر، دا بربریت، نو پکار دی چې د خپل قوم د ترقۍ دپاره لیکلو شي، دا جبر وستایل شي، دا درد وستایل شي، او حقیقت شاعري پکار دی چې دا خلک ولیکي او مخامخ یې کړي. ډېره ښه ده، یو ښه سوچ. غفور شباب صاحب پروګرام کې به درنه د بل غزل غوښتنه هم کوو، نو بالکل خپل یو غزل لا سره بل هم شریک کړي. ولې نه؟ بل غزل دی چې وایي دا اوس دی که نه خدایه ازلي د چم نه تښتي، دا اوس دی که نه خدایه ازلي د چم نه تښتي، زمونږ د لیونو خو تل سپرلي د چم نه تښتي. مننه. چا بیا جوړې د تورې لوپټې نه انکار کړی، چا بیا جوړې د تورې لوپټې نه انکار کړی، ملاله د وطن سهار وختي د چم نه تښتي. او دوستي چې د نقاب او د ښایست ترمنځ وشوه،
قسم دې پر اختیا به خاپیری د چم نه تختې یو جنگ خو د خوشحال او احمد شاه په نوم تیار کا یو جنگ خو د خوشحال او احمد شاه په نوم تیار کا ته ګوره چې بیا څومره لیوني د چم نه تختې مننه که شور شو چې بس نور د شونډو غله نیول پکار دی که شور شو چې بس نور د شونډو غله نیول پکار دی زاهد او شیخ به ټولو کې ړومبي د چم نه تختې مننه او چې چا سره مې یو ذره کې نه په زړه کې نشته چې چا سره مې یو ذره کې نه په زړه کې نشته همهغه خلک پاتې شول باقي د چم نه تختې رقیب دی که اغیار دی که ملا دی که زاهد دی رقیب دی که اغیار دی که ملا دی که زاهد دی سبا به مې جانان چم ته راځي د چم نه تختې او مننه شباب د سپرلی د راتلو زیری او دروغ شو شباب د سپرلی د راتلو زیری او دروغ شو بلها مرغۍ بلها پرپرکي د چم نه تختې ډېر ښکلی ډېر اعلی ملګرو ډېره زیاته مننه کوو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه غفور شباب صاحب چې دغه خوندور شعرونه مو واورېد او خوند مو ترې واخیستو پروګرام اخیره کې ترې غفور شباب صاحب مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل جي پیغام د امام منظر صاحب خبره هغه هر پروګرام کې اکثریت دا خبره کوي چې هیڅ پیغام هم نه ورکوم ځکه چې مخکې خلکو د دې نه مخکې چې کومو خلکو پیغام ورکړی دی چا عمل پې کړی دی بلها داسې شعرا دي داسې مصنفین دي چې هغوی د قوم ته د خلکو ته یو دروند پیغام یې پرېښی دی خو چا عمل تر اوسه پې کړی نه دی ډېر کمتره خلک به داسې وي ډېر کم خلک به داسې وي چې په شمېر به وي چې هغوی هغه عملي جامې هغوی ته راغوستې وي خو بیا هم زه دا وایم چې د هر شاعر هر شعر هر غزل چې کوم دی دا پیغام دی چې په هغې باندې عمل وکړل شي ډېره مننه ډیره زیاته مننه یقینا د غفور شباب صاحب دغه خبره دغه ډیر ښه پیغام و چې په یو پیغام باندې سړی عمل وکړي نو ډیر تبدیلي به راشي ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونه د غفور شباب صاحب سره وه تر بلې خپرونې پورې خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت لوی الله پامان